څه خبره ده؟ بام ولې چاودنه ونه کړه؟ ډګروال صاحب، زه واحد، دلته کارونه برعکس روان دي. څه خبره ده؟ بم چاودنه ونه کړه، خلک له ماباد نه وځي. ډګر خامارې ځواب راکړه. د لوبو سامان ولې کار نه کوي؟ کومه ستونزه ده؟ نازا ځواب راکړه. بم ولې چاودنه ونه کړه؟ نازا ځواب راکړه. څه خبره ده؟ بم ولې چاودنه ونه کړه؟ ماباد کې آرامي ده. دلته سره باندې ضربه وایا. دا د څه شي بام یادوي؟ ډګروال صاحب، څه خبره ده؟ نه پوهېږم. ډګر خاماره ځواب نه ورکوي. بېشرفانو، عسکر را روان دي. داسې بېغمه مه ګورئ. عسکر باید ووژل شي. موضوع ونیسئ. خواره شئ، سیمه د کنټرول لاندې راولئ. قومندان صاحب، پام کوه جلیله، ګیدړان هم دلته دي. زموږ د سر مصیبت هم راغی. هغه راکه. دا سردار د خپل حد نه ډېر ژوندی پاتې شوی، اوس باید ووژل شي. زر کوه ماره، زر کوه، یوه چاره پیدا کړه، که نه هر څه ګډوډېږي. احمقې، ته څوک یې چې له ما سره جنګېږې؟ ډګروالا، نازا، ته په کوم دوزخ کې وژل شوې؟ هغې احمقې لیلا زما سر ته تومانچه نیولې وه. څه؟ مسله حل شوه ډګروالا. هغه بام ته چاودنه ورکړه. نازا، چاودنه ورکوم. د ماباد کې بم ته چاودنه ورکوي. ته ډېره شیطانه یې. کله چې دې باټلین ته فشار ورکړم، بیا به وګورې چې زه څنګه شیطانه یم. هغه مابد به د سیمې له خلکو سره یو ځای، ټول د خاورې سره یو شي. پوه شوې؟ تاریخ کې به دا پېښه د دولت په نوم ثبت شي. داسې به ولیکل شي چې دولت خپل خلک په بم ووژل. دومره انسانان به ووژل شي چې بیا به هېڅوک د سولې په اړه خبرې ونه شي کړی. او په دې حقیقت به یوازې ته او زه پوهېږو. بې شرفې، اوس به زه له تا سره ګورم. بې شرفې. ملګریه، د ننه څه خبره ده؟ ودرېږه ملګریه، شرم دې داسې باید کور ته د ننه نه شي. ما ته وګوره ملګریه، دا غږونه د خیر نښې نه دي. یو ځل به وګورو. صبر وکړه ملګریه، صبر وکړه. توبه استغفر الله، ته رښتیا وایې. تر دې ځایه پورې و. زر کوه قومندانه، دا چرګ له پښو وغورځوه چې غږ پورته نه کړي. ډزې چا وکړې؟ خبرې نه وای، پروت وکئ، یو ځای کې مه ټولېږئ، نښان مې شونډکی دی. دا ډزې چا وکړې؟ دا به شرف څوک و؟ دا ډزې چا وکړې؟ اوس یې ونیسئ، هېڅوک یې له غږه ونه وځي. زردشتیان وولئ، زر کوئ، بام چې هغوی ونه وژل، موږ یې باید ووژنو.
جالله په ملکي کسانو ډزې کوي موږ باید د ملکي کسانو ساتنه وکړو پوه شو قومندان صاحب دفاعي ډزې وکړئ هلکانو دفاعي ډزې وکړئ موږ باید لرونکي بمونه واچوئ هغه به د هغو مخه ونیسي من خلقو ته وایي چې عسکرو په قتل کې غوزار نقشان وویشتل هی هر څوک دې ځانونه ګوښه کړي جوړ کوئ هلکانو لور دا لوبه ډېره اوږده شوه عسکره دا ونیسه غوښتلې چې ما ووژني لیلا خور حسنه وروره ځان ته چاته نه ورکوله دا خیانه ده نور نو هېڅوک تا له مانه نشي ژغورلی څه خبره ده ملګريه پاسېږه ملګريه پاسېږه ډګر والا زه ورکه سیمناته ډنډه لغوه شوه بیا یې وایم کار خراب شو ډنډه لغوه شوه لیلا هغه کمپیوټر مات که چې بم ته چاودنه ورکوله کار خراب شو دا څه معنا لري چې کار خراب شو نازا ځواب راکړه لیلا له کوم ځای نه پیدا شوه نازا چلانتې چالان شه رازیله تر اوسه نه ده تښتېدلې ملګريه نوره په هوش راشه ملګريه زرکه په هوش راشه زرکه لیلا خورې هلته څه خبره ده نښته روانه ده ډګرواله واحده زه یم دنده لغوه شوه د لوبو سامان د عسکرو لاسته ورنشي هغه ځل له معبد نه وباسئ پوه شوم د لوبو سامان اخلو زه د دې کار حساب در سره کوم زرکبه میدان ته وځه چې له شیطاني کارونو نه دې خلک خلاص شي احمقي تا فکر کړی چې ما په دومره اسانۍ له منځه ویسي